بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق رادیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، نن یو ځل بیا موږ ماما مینې ته راغلي یاستو. دغه ساحه د سرخود ولسوالۍ پورې مربوط دی. دلته هم زموږ داسې یو بېوزله کورنۍ ژوند کوي. زمونږ داسې یو خور، یو مور او هغه واړه واړه ماشومان دلته ژوند کوي چې موږ او تاسې به ووایو چې دغه کورنۍ په خیمه کې ژوند کوي. خو زه متاسفانه وایم چې د خیمې نه هم بدتر دغه کورنۍ دلته ژوند کوي. خیمه به هم ترېښه وي. د دغه کورنۍ هغه واړه ماشومانو سره، هغه خویندو ورونو سره خبرې کوو په دې هیله چې موږ سره پاتې شي او دا خپرونه هم تر پایه پورې وګورو.
قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې دغه کورنۍ په یو داسې ځای کې ژوند کوي چې موږ او تاسې به دغه ځای ته خیمه هم نشو ویلی. د خیمې ژوند به هم د دغه ژوند نه به ښه وي. تاسې ګورئ چې د دغه کورنۍ هغه مورجان، هغه خوراکي او هغه واړه ماشومان هم زما تر څنګ ناست دي. د دغه مورجانې نه، دغه خویندو نه یو څو خبرې پوښتنې کوو. د دوی د ژوند په اړه تاسې ته معلومات درکوو تر څو پورې دغه ژوند د دوی په دغه کندر کې، په دغه ځای کې چې د خیمې نه هم بدتر دی دغه ځای، ژوند یې څنګه تیریږي. خورجانې بیا هم السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورجانې که راته دا ووایي چې تاسې مونږ مخکې د دغه ځای هغه تصویر مونږ راواخیسته او دغه ستاسې ځای مونږ ولیده چې دغه ځای ته خو به مونږ خیمه هم نشو ویلی او ستاسې شپې او ورځې دلته څنګه تیریږي؟ مردنی ڈاک بودم که شوی مور ده مردم خیستن گواندیا شوی مرا گوره کپان و خوب بعد شوا کردن یک قواس منو میرسید که مو بازو کپان میخریدم بچه جوانو منو بود چیزی منو بود اینی سیاسراتن از خانه بیرون کشیدن میتانو میشانم شوی ما ده خیرات مردم ده کپان مردم بخا اچی شد گور شد پای نی اتیمانم یعنی واسه منو میرسه بچه که مریض پلاستیکا کامی بروشه میره و نسخانه میبره که چیزی کرد اگر نکرد می مادر ما میگردم که نمیشه اگه چطور کنم این یتیمان ده گردن ریزه ریزه سر واسه منو میرسه خودم تکلیف اعصاب دارم اینی ریزه که بسته ناجور است واسه منو میرسه که برشان دوایا چیزی بس جا بخرم یا برخو بخرم با دکتر میرم 200-300 پیسز ماز گوجا کنم خودم غمای زینی وشتا که میکنم این تکلیف اعصاب پیدا کردم در خانه مردم کار میکنم کالایشان میشوشتم چیزایشان از اون پیدا واسه منو میرسه چی کنم بچه که بسیار میشه و میره و خوب تنگه حالات ما خیلی خراب است کسی نداریم که ما کمک چیزی کنه این یتیمان سے سیاست گردنم که یک چیزی کنیم یک بچه باشین میرنده یک پلاستیک یک چیزی خود میبروشین سیاست از خانه بیرون مانده نمیتانم میشه مردم گپ میزنه چی میکنن دینی افتیدم دینی خیمه یعنی که چکک کنه چیزی کنه واسه من نمیرسه که یک پلاستیک بر خانه خود بخرم چی کنم دینی جا اینی عجی صاحب آمون مردینی 4 دیوالی دنو جا دٹاک بودم یک سیاست هستین که همیت هستین برش بگیران شدم دینی 4 دیوالی مرمان نه خانه از نه خوب از نه بد از دینی جا وقت خود تیر میکنیم اگه گوشت نبودیم توش نبودیم هر چیز که بودیم وقت خود تیر میکنیم چی کنیم شیما من نیست بچه جوان ندارم چیزی ندارم به دربار خدا هیچ کس ندارم که کمک چیزی کنه ترکی حالات خانه مازدگین خدا و خودش ما میبینی که این ترکی جوان در مساچی مستیر میشه و زندگیم اگر شیم میبود چرای ترکی حالاتم میبود اگر بچه جوان میبود چرای ترکی حالاتم میبود خود ندارم نه این سخت ضربات دیر میشه و خدا خودش میبینه کاری صاحب کدی چایی که چیزی میخونین واسه بودم میده مادر میبر ما ترکاری چیز پیدا بچه بس کجا کنم برید واسه بودم میرسه من کجا برم بیادر نداری جوان پدر نداری میوشت که بر خود دراز یا چیزی میخرین تو مار پیسه بدی میم از کجا کنم ندارم بچه من صبر خدا رو کنی خدا سر ما آورده این تو خیالات ما زنگه ما چی د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسې ګورئ چې دغه مورجانه په ژړا وه او ورسره هغه وړکې زموږ خوراکې هم ورسره ژړلې. دا خو په دې نه پوهېږي چې زه ولې ژاړم په خپل مور ته ګوري هغه د مور بېوسي هغه د مور غریبی دی ژړوي. مادر عزیز آیا گفته میتونین که شوهر شما چی گونه وفات شد؟ وزی شد که سابندی داشتیم
پیسه نداشتیم که علاجش میکردیم یا چیزش میکردیم. بس از دوست زردی سیاه گرفته شه، زردی سیاه که گرفته دیروش هم پوندید، دستا و پایش هم پوندید. بس درست اسپتال مفتقی سایتامه که سوجه بردیم، از سر مردش آوردیم. کاش که بچه جوانم قومی بود، یک دو تا سه تا بچه می بود. این سیاست راسته که مرد هیچ کسی هم نداره که که با کمک هست. اینی ریزه بودن یکونین سال شد که پدرم مرده. این ریزه خورد پیدا بودن پدرم بود. چه کنیم کسی نداریم که ما را نگاه کنه یا که ما کمک یا چیزی کنه. واسه نداریم. مادر عزیز ها گفته میتونین که شما گفتین که شوهر ما در صحت عامه فوت کرد، همون شوهرتان مردهش در اینجا در خانه آوردین. آیا برگور کفن چیزی داشتین؟ یکی نداشتیم، ما برش کفن میخریدیم، همسایه برش کفن خریدیم. کسی لطکا آورد، کسی کفن برش آورد، هر چیزی یکی دیگه چندقان کردیم، شیمه دفن کردیم. کشتر واسطه تو نمیره تو بچه جوان نداریم. نما کردی که کمک کردیم که نمیشی مربازل کردیم. مدخانی اگر پام نداشتیم. یه ترکاری هر چیز بر میمانه نمی درم سایه آوردیم. مدخانه نداشتیم چیزی که ما گفتم خدای شیم مود ما چی خواه کردیم یا تیبار چی خواه کردیم. بچه از کجا خواه کردیم. بس مردم گفتیم که تو کسی نداری، ما خواستیم ما کدیم شید کمک میکنیم، خیر سیر ما دفن میکنیم، ما کفن هر چیز ما بری میخریم. یا ما خریدیم بس ما نمیرسیم. چی من دوستی نداری مرده که تو واسم نمیرسی که بری دوایی چیزی میخریم. اگه زنده میبزر مشتکای ما میبود میزای بچرا قواردار میشدیم. نداشتم نکشیم بیا چی شد میرسیم هم کسی نداشتم. مادر جان عزیز، آیا اگر شما بر ما بگوییم که شما باشنده همین نمره ها هستین و یا از دیگر ولایت آمده این بدوباش میکنین همینجا در نمره؟ نمیشه همه وقت خود تیر میکنیم، چی کنیم دو وطن مامو کسی مرا نمیشناسه. اینجا خبر دارم سایه حال مرا میشناسه نه کچی من میکنیم. دو جای مرا کی میبینه؟ اگه جایی مرا نمیشناختین حالات خود برشان بیان کردم. شما را گفتن خدا که شما خوب شود که شما را تازی جای آوردین. اینی حالات مسین خود شما ببینه که بیواسی بچه جوان ندارم چیز ندارم. از خاطر دینه میم که کمک چیزی کنه که حالاتم خیلی خراب است. چیز خانه ندارم. خود من مریض هستم، تکلیف اعصاب دارم. من پرچه مالگی است واسم نمیرسه که بر خود دوا بخرم. دختر مال میزن مادر بر ما میگه چیز ترکاری یا چیزی بیار. من بچه من مریض هستم از کجا کنم. من آقای ما هم نیستم بر ما بچه نمیره. من بچه مریض هستم نه. اگر جور باشم میرم برتان بیارم نباشم دیگه چه کنم. حالات ما خیلی خرابه. دیگه چطور پدر بجور نمیشه؟ می پدر بجور مریض اسپتال می دیگه چطور نمیاید خانه می جور شما میاید می کلی که پدر داریم ما نداریم. می بیادر جوان داریم می ما چطور نداریم. بچه مریضان میره و تمام روز میگرده شب که شب بچه چی کردی؟ میگه چند رو پیدا کردم یا 50 رو پیدا کردم. اینی کاره خو کردم دیگه چی مادر باز میارم. می دیگه چی میشه؟ کدیزی ترکاری بخرم نان بخرم چی بخرم هیچ واسم نمیرسه. دیگه که بخیل گویزسته از خانه یا چای یا چیزی برشان میتر بمونم رو میکنم. دختر ما پلاستیک ها جمع میکنه میاره کدیزو آتش در میدیم یه خمام میکنی چیزی هم ندارم. من خدا امتحان تو سر ما.
اینی پرشسی سازینی ما زندگی میکنیم میشینیم اینی دختره که ما دیران آورده ساز کجا آورده سی چیزی هم نداریم که در خانه خبر کنیم یا بشینیم بخیزیم تو سی که گلیم از که بازاری بشینیم وقتی میکنیم دخترم پلاستیک کاچو سکار جمع میگن مادری بسوزن میزنو میشیم بچی واسه بودم میرازی که چوب بخاره میابردن یا که زیاد چیزی بگیرم اینی حالات خانه مسیح کنی خدایی که ما کمک کنی خیلی مجبور هستم بچی جوان ندارم کسی ندارم. مادر جان آیا بر ما گفته میتونین کمی پسر شما که یادآوری کردین چی کار بچیم بچه شما چی کار میکنه چی روزگار میکنه شما گفتین که روز 30 روپا 40 روپا کار میکنه اگر یادآوری کنین که همی بچه که شما چی بچی که پلاستیک کا سودا میکنه یا کشک کا یا دو مادری چی کار نمیشه تمام روز میگرده میزنه میگن که برو گم شو یک دو تا نیستی که کل بخوره میگه اگه پرخته شد اگه نشد یا 30 یا 40 نمک ببرش اگه من امور کارا میده کشک کا پلاستیک سودا میکنه تمام روز بچه که دی بازار میگرده اگه ارمان دادلم نیست که یک بچه که مزدی یا اسکول بندازه میشه یا خوب کار سرش کنم که آینده بچه من خوب شود مرم زندگی ما خوب شود خوب واسه من میرسد نازو والی بچه مسونه والی پلاستیک کاچه دکا سودا میکنه میگرده. امین پسر شما چند ساله است؟ ای ساله یا 7 ساله بچه که از اینی دختره که مکده کلان است. قدرمن لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د مورجانې خبرې تاسې واورېدې چې کله مې خاوند وفات شو نو په دولتي شفاخانه کې مې ورته علاج وکړ د دولتي شفاخانې نه د هغه مړی دلته راغی په داسې حالات کې زما د خاوند مړی زما په کور راننوته چې د کفن لپاره هم موږ سره پیسې نه وې او ګاونډیانو چنده راغونډ کړه زما خاوند ته راګوره کفن هغه مورجانې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کاش زما یو ځوان زوی وی نن به د خپل پلار هغه جنازې ته به یې اوږه ورکړی وی ګوره کفن یې متاسفانه دغه کورنۍ یو ځوان زوی نه لري دغه کورنۍ هغه خپل خاوند یې هم د مریضۍ له امله د لاسه ورکړه د دغې مورجانې خبرې تاسې واورېدې چې په چغو چغو یې وجاړلې تر څنګ یې هغه ورکوټی ګلالی ماشومه هغه زمونږ ورکوټی خوراکۍ هم په چغو دی په دې هیله چې دغه کورنۍ تاسې یوازې پرېنږدي او د دغې کورنۍ سره مرسته وکړي دغه کورنۍ ماما مینه کې د سرخود ولسوالۍ مربوط دی دلته په یو کندر کې ځان ته یو جوټه غوندې جوړ کړی یو جونګړی یې جوړ کړی او دلته شپې تاسې غواړئ چې دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ نو تاسې ته د هیله خیره ټولنې د وایبر شمېرې تاسې ته وایو چې زموږ د هیله خیره ټولنې د وایبر شمېرې دي چې همدا اوس تاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسې ته ښکاري چې 003 زموږ بله شمېره دی 003 اتاویا ونوي ودیش 545 دغه کورنۍ د ناستې لپاره تاسې ګوري چې داسې یو ښه ځای هم نه لري یو داسې فرش نه لري چې شپې او ورځې په دې باندې دوی تیر کړي مورجانې وویل چې دغه ورکوټی ګلالی ماشومه چې دلته دا بل زما تر څنګ ناست دی د ډیرانونو نه یې راغونډ کړي هغه فرش دی چې زمونږ ځینې هیوادوال به په ډیرانونو خطا کړی وي دغه خوراکۍ د ډیرانونو نه یې راوړی او دلته دغه کورنۍ په شپې او ورځې تېروي زمونږ په دې ننګرهار کې په افغانستان کې داسې شتمن کورنۍ شته دی چې په میاشت دوه میاشتو کې خپل هغه ښه قالینونه هم بدلوي هغه د دې لپاره وایي چې زما په دې کور کې میلمانه راځي زما هغه شتمن هیوادوال زموږ هغه شتمن ملګري راځي او ما پورې به خاندي په
هر میاشت 2 میاشت 3 میاشت کې د کور هغه قالینونه بدلی. آیا دغه شتمن خلک نشي کولی چې دغسې بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي؟ د ټولو هغه شتمنو هېوادوالو نه هیله کوم چې دغه کورنۍ تاسې ګورئ چې ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. راشي دغه خورجانې سره، دغه مورجانې سره، دغه واړه ماشومانو سره. هغه بل زمونږ ورور چې همدا اوس په ښار کې به پلاستیکونه خرڅوي، خو د 7 کالو د 8 کالو یو ماشوم دی چې په کار دی هغه درس ووایي، سبق ووایي. مورجانې وویله زمونږ زړه غواړي چې خپل ماشومان زه په مکتب کې واچوم تر څو پورې دوی زده کړې وکړي او موږ هم یو داسې یو ښکلی ژوند ولرو لکه د نورو هموطنانو په شکل، لکه د نورو هېوادوالو غوندې. مورجانې خو په چغه وه، تر څنګ یې هغه واړه واړه ماشومان یې هم. دلته یو بل خورکۍ هم ناسته ده. غواړو چې دغه خورجانې نه هم پوښتنې وکړو، دغه خورجانې سره هم یو 2-3 خبرې وکړو. خورجانې تا ته بیا هم السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورجانې که راته دا ووایي تاسې چې پلار دې نشته دی، تاسې په دغه جونګړه کې شپې او ورځې تېروئ، کله چې باران وشي، یخني دی په دغه موسم کې باران کېږي، ژوند مو څنګه تېرېږي؟ یا په کور کې مې څه نه وي نو دا ژوند مو څنګه تېرېږي؟ کور او ورور مې جاړي وایي مونږ ته قدم مونږ چې څنګه وکړو. پلار مو نشته چې درته څه شی راوړي. پلار مې مړ شوی، مشر ورور مې نشته چې باران وشي ټول غونډ شو او څاڅکې به مونږ ورېږي او ټول خور او ورور مې جاړي. آیا خورجانې دا مونږ ته هم که تاسې ووایئ چې دلته داسې وخت به راغلی چې تاسې په کور کې به څه نه و، لکه ډوډۍ به نه و، ترکاري به نه و، او ته او دغه مورجانې او دغه واړه خویندې وروڼه دې په نهره وده شوي یاست؟ خیلی بچه گشنم شدین و گریانم میکنیم. هر شوق بشه و چیز نمیباشه در خانه ما که خوار بیادر ما بخوریم. همشیری عزیز، اگر بر ما بگویید که فعلا شما پدر ندارین، پدر شما فوت کرده، همچنان یک برادر جوان ندارین، زندگی شما چی گونه سپاری میشه؟ برادر جوان نداریم و پدر ما فوت کرد و تو چیز نداریم که در خانه بخوریم. من بیا چه دینمه که اشتکایم خوب بخورین، خوب بپوشین. پدر جان بود، هر چیز برشان می آورد که جور بود، که حالی ناجو بود. این میگم بچه، این میگم که پدر بر ما چیز بیار، بچه خودم مریض هستم دیگه بر شما که بیاره. شیم بر من مرد، یار مانده اشتکایم مرکزی خوب بود. اگه می بودم اشتکایمش خوار زر نمی بود. سر ما خیلی سختی تیر شده و تیر میشه و الله خودش میبینه که اشتکایم دو جانم چنگا و مادری چیز نداری بچنه. صبر خدا رو که از خدا بسر بچه که بیادر جوان نداری، پدر نداری، خدا ری بیم صبر کنی. چی کنی؟ رو واسم نمیرز خودم اینه مریضم در خانه نشیسته بینیم اشتکایم دو جانم چنگا و مادری چیز بدیم ندارم دیگه که باشه ما کده خوب یاد نیم که نداریم دیگه. صبر خدا رو کنی. اگه پدر جان میبودی نه ریزای من بیت کارا کلان کردم که ریزای من داده بری شیبه دست برم دیگه از بیواسی من. اگه میبوده خانه من زرشیق می نگاندم چرایی تکی میشه، چرایی تا خانه من در بدر میشه. دیگه کسی نداریم که ما رو نگاه کنه چی کنه. من ریزه هستیم جواز نمیرسیم. من در بار خدایی جواز نداریم. ریزه ما گوشنه توشنه هستیم خواه میشیم که می مادر بر ما چیز بیار و چیز بیار. من ندارم بچه گران میکنم اشتکایم خواه میشیم. بادا گیری که خواهاندم اشتکایم خواه کردیم خودم گران میکنم دیگه دم یک بار سرم تاو میخوره به جان خدا که نمیفهمم. که دست زیاد گریان میکنم بچه میکنم خفگان زیارم میکنم کسی نداریم دیگه چی کنیم.
یا خوزی از راستین به چیزم نمیفهمه. زور تکلیف بر ما میآید که ما مادر جان هستم و اشتکای خود گوشنده تو ندیده نمیتارم. همشیری عزیز، همین حالی که شما مادر خود در امین گریان می‌بینید، در دل شما چی میگه؟ نه دل ما میچکه که مادر ما گیران میکنه، دل ما سوخ میکنه که تو مادر ما گیران میکنه، خوار بیادر ما ریزه ریزه سین او پدر ما دی تو اچی مور دل ما خیلی چی میشه. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دغه یو ورکوټې ګلالۍ ماشومه دغه خوراکۍ هم دلته ناسته ده. غواړو چې دغه خوراکۍ سره هم یو دوه درې خبرې وکړو چې دغه پلار یې د دې نشته، مشر ورور یې نشته او د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان دي. دا څه ویل غواړي؟ اسم شما چی است بچه؟ اسمتان چی است؟ مادر خدا میگه میگدایی بده، میگه از خدا بترس، از من نبتر. دیگه دخترها رو میبینیم دل ما اصلا خون میشه که دیگه مرتب میرین ما قرار در خانه ششتا میباشیم. میخوایی بچم که تو مکتب بخوانی؟ شما را پدر شما زنده نیست، یک برادر جوان ندارین، به خاطر از شما مکتب خوانده نمیکنید؟ پلاستیکا چیزا جمع میکنیم میاریم و میسوزن چطور کنیم. غریبی از مجبوری است. وقتی که در بیرون شما باز دخترهایی را میبینین که مکتب روان میباشد، در جانشان خوب کالای میباشد، یک چادر خوب در سرش میباشد، و دلت بچم چی میاد؟ هر چیز میاد. ما میگیم خوب چادر سر ما باشه، خوب کالا تن ما باشه. یادم جان ندارم چطور کنیم دیگه. مجبوری است. مادر جان عزیز، همین ساعت که شما را از شرق رادیو تلویزیون هموطنای ما میبینیم، با آن برادرهای خود، با آن هموطنای خود چی گفتنی دارین که برای شما کدام کمک شود تا زندگی شما به خوبی و خوشبختی سپری شود؟ راضی شو که پیسه چیز نداریم که بر اشتکای خو یک چیزی کنیم، نه خوراک داریم، نه پوشاک داریم، نه خوب زندگی، هیچ چیز هم نداریم. من میبینی که ما خدای کمک کنه، کدی شما خدا کنه، شما که کیما میکنه کدی شما خدا کنه. واسه ما نمیرسه از پیسه، هزار چیزی رجی اشتکای من مریشو پیسه نداشته میباشم که علاجشان کنم، از خود کنم که این زندگی ما یک ذره خوب شوه. اشتکای من خدا کلان کنه که یک چیزی ما جور شیم که سرام هستین، از مین مردم هستین که صبح روز دیابت چیزی نکنین. نه واسه من نمیرسه دیگه، من از کجا کنم؟ که من خدای کمک کنه، پیسه میدی، هر چیز که میدی، نه مجبوری مست که اشتکای مریش یک روپا نداشته میباشم که من علاجشان یا چیزشان کنم. مادر جان عزیز، وقتی که باران می شود که ما میبینیم شما در یک خیمه زندگی میکنید، در یک جای شما بود و باش میکنین، قابل سپری زندگی کردن بالکل نیست. وقتی که باران می شود، اشتکای شما در داخل زمین خیمه می باشد، در آن وقت چی میکنین و در دل شما چی می آید؟ در دل ما بازی میآید که خوب یک زندگی ما باشه، نه که باران شو اشتکایم گیران میکنین، میلرزین، در خانه اینا چی میشود او میدره اشتکایم خیلی چقا گریانا چیزا میکنین. بچه زندگی خوب از کی را خوشش نمیاد که پدر نیست، بیادر جوان نداری،
چطور کنیم دیگه می حالات خانه مازه نمیبینیم اشتکای میلرزه گیران میشه دمو ترقاو میشه خیمه نداریم چیزی نداریم همی توته کار یکی دیگه مارو داده اینا میرن دختایم گله شو باران شو هرچیز شو اینا میده چطل میشه هرچیزی نواسم نمیرسه که یک پلاشتی برش بخرم یا خیمه داشته باشیم نیستم خیمه هیچ چیزم نداره می حالاتم خیلی خرابه زندگی بر خود شما ببینین که اینی که روز سرم خیلی سختیه باید که دیگه میایین میگیم اشتکای چرای تو گیریان میگونه میم خانی ما این تا میچگه چکونه میم پلاستیکه چیزم نداره دیگه خانی میچگه این اشتکایم به دربار خدا سفر کدین شیشتین گیریان میکنین برمون میدگاه کلی که بنگلا دا چیزی ما چطور نداریم هیچ چیزم نداریم میم اصری خدا زگه خدا سر ما آورده سی وقته بعضی حالا میم شکر است بدترینش خدا ننگاه کنه که یک دو تا توته خو سر ما استاد که از یم نباشه چی خواه کردیم که میگم وقت سختی سر ما آمده حالاتم خیلی خرابه اگر شیمه زنده میبود بچه جوان میبود کمه کسب کار میکرد من دی خیمه چرا وقت تیر میکردم دی توتا چرا وقت خود تیر میکردم از که خوب زندگی خوشش نمیایه الله وارم پیدا کرد مارم پیدا کرد خو سرما امتحانش از الله است که نی وقت سرما الله آورده قدرمنو لیدونکو د دغه مورجانې خبرې هم تاسې واورېدې چې دا د الله یو امتحان دی په ما باندې ما په نورو خپرونو کې هم یادونه کړې چې دا به په موږ او تاسې په ټولو باندې د الله امتحان دی په دغه کورنۍ چې دا نن د غریبۍ شپې او ورځې تېروي دا به هم د الله یو امتحان وي هغه زمون شتمن هیوادوال چې په بلند منزلو کې شپې او ورځې تېروي په هغې باندې به هم د الله امتحان وي چې ودرېږه دغه زما شتمن بنده څه کوي د دغه شتمنۍ نه څه فایده اخلي آیا زما هغه مظلوم بېوزله کورنیو سره چې ما پیدا کړي مرسته کوي او که نه دا په موږ او په تاسې په ټولو باندې د الله امتحان په دغه ماما امینه کې ډېر بلند منزلې شته دی ډېر هغه شتمن خلک ژوند کوي دوی کولی شي چې دغسې بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي دوی کولی شي چې دغسې بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي په تېره خپرونه کې عبدالحکیم شیرزاد صاحب چې د معلولینو او شهیدانو رئیس دی یادونه یې وکړه چې په چم کلي ګاونډ کې په لومړی قدم کې زمونږ د هغه ګاونډیانو حق جوړیږي چې د خپلو بېوزلو کورنیو سره چې تر څنګ شپې او ورځې تېروي مرسته وکړي او لاس امداد وکړي زمونږ ځینې شتمن خلک چې کال په کال عمرې ته ځي یو ځل نه دوه ځل نه درې ځل نه څلور ځله په پنځه ځله عمرو ته روان دي همدارنګه حج ته هم هر کال ځي زه په هغه حاجیانو باندې غږ کوم دا هم هغه ستاسې خویندې دي چې نن د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي
دا هم یو حج دی. دغسې بېوزلو کورنیو سره چې تاسې مرسته کوئ. په دري کې ویل کېږي قدرمنو لیدونکو چې دل به دس بیار که حج اکبر است، دل به دس بیار که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. په دې هیله چې زموږ هغه حاجي صاحبانو چې ما دا خبرې اورېدلی دي کولی شي د دغه کورنۍ سره مرسته وکړي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په بیړنۍ مرستو کې تاسې ګورئ چې موږ سره د اسلامیک ریلیف ورلډ واید اداره د هیله خیره ټولنې سره هغه بیړنۍ مرستې دغه کورنۍ سره ترسره کړي. راځئ چې دغه خورجانې نه او دغه مورجانې نه همدارنګه هغه واړه ماشومانو نه کوشو هم یو دوه درې خبرې واورو چې دغه اسلامیک ریلیف ورلډ واید ادارې ته او همدارنګه هیله خیره ټولنه چې همیشه یې هڅه کړې چې تر څو پورې تاسو ته د دغسې بېوزلو کورنیو هغه غږ در ورسوي، هغه ستونزې تاسو ته وښیي چې دغه کورنۍ په کومو ستونزو سره مخامخ دي او په کومو ستونزو سره شپې او ورځې تېروي. خورجانې نن چې تاسو سره دغه د هیله خیره ټولنې سره په همکارۍ سره اسلامیک ریلیف ورلډ واید اداره تاسو سره مرسته وکړه. خورجانې څه ویل غواړئ د دعا په شکل کې؟ همدارنګه زړه کې د نور څه غوښتنې وي هم که تاسې دې ورته ووایئ. شرق تلویزیون ډېره مننه کوو چې موږ سره دا هغه وکړه. خدای ورسره ښه وکړي، خدای ورته هغه دنیا ښایسته کړي. خوشحاله اوسئ خورجانې. مورجانې نه هم دوه درې خبرې اورو. مورجانې دغه تاسې سره چې اسلامیک ریلیف ورلډ واید اداره نن تاسې سره دغه د خوراکي توکو د ژمني توکو مرسته وکړه، دیو نه څه غوښتنې لري، څه ویل؟ هغې چې موږ سره ښه وکړه، هغې سره خدای ښه وکړي چې موږ ته دې یتیمانو ته راوسه، خدای ورسره ښه وکړي، خدای هغه دنیا هم ښایسته کړي، دا دنیا هم خدای ښایسته کړي، خدای نور هم ورته ورکړي، او چې بل غریبانان سره چې کومک کوي هغه کوي نور هم خدای ورته ورکړي، چې په غریبانو باندې زړه په یتیمانو باندې سوځوي، یتیمانو تپوس کوي، خدای ورسره ښه وکړي، خدای ورته ورکړي. ستاسو هم قدمونه خدای په عبادت حساب کړي، د هغې هم وکړي چې موږ سره څوک ښه کوي، خدای ورسره ښه وکړي. خوشحاله اوسئ. په تلو تلو کې قدرمنو لیدونکو که دغه خوراکۍ ما سره دوه درې خبرې وکړي چې کله مور یې ژړلې دا هم چې دی په ژړا وه. خبرې کوی شي بچی را سره؟ ما سره ځې بچیه؟ تا ته هلته جامې واخلمه، تا ته هلته چې دی چپلکې درته واخلم، ما سره ځې بچیه؟ ځې را سره؟ زه به درته اخلمه، ښه؟ جامې به درته هم اخلمه، څپلکې به درته هم اخلمه، صحیح دی؟ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه خورجانه پرېږده، دغه مورجانه پرېږده، هغه نور ماشومان یې پرېږده، دغه وړوکی فرښته تاسې ګورئ د خدای لپاره او د دغې ماشومې لپاره راشي او دغه کورنۍ او دغه ستونزو نه بهر کړي. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې شهباز نظري بیا د یو داسې خور او مور او داسې واړه واړه ماشومانو سره ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږي. بیا هم تاسې او ستاسې کورنۍ په لوی او بخونکي خدای سپارم. تر بیا الله مو مل شه. د خدای پاک.
میکنم.